دوستانو وخت مو په خیر د نن ورځې درس درس ته درس عنوان دی was tue ich in meinem Zimmer بیا تکراروم was tue ich in meinem Zimmer was څه tue کومه ich زه in په meinem زما Zimmer اتاق کې یا کوټه کې معنی دا چې زه په خپله کوټه کې څه کارونه ترسره کوم دا عنوان ده د دې عنوان تر لاندې موږ لغاتونه مهم لغاتونه چې تاسو ته ډېر اړین دي او دا تاسو باید یاد وي په دې درس کې تاسو زده کوئ فرض که د مثال په ډول کېناستل لمونځ کول لوستل قرآن لوستل ویده کېدل همداسې پرېوتل دغه ټول لغاتونه او دې کې جملې سمه ده دوستانو د نن ورځ درس ډېر په زړه پورې درس دی اوس هغه دوستانو چې وایي درس څه وخت شروع کېږي موږ لایف درس یا ویډیوګانې چېرته یې تېر درسونه وګورو ګورئ زه درته بیا هم وایم دغه یوټیوب چې زه اوس تاسو ته دلته ښیم په دې سکرین یې ګورئ دې یوټیوب ته چې کله لاړ شئ دغه د یوزر نیم دی صحیح ده بیا دې کې دغه د ویډیوز کومه برخه چې ده په دغه ویډیوز کې دې باندې به کلیک وکوئ چې کله هم کلیک وکوو تاسو ته دا تیر درسونه ګورئ پرون شپږم درس و دا وړاکۍ ویډیو هم پې جوړه کړې دا وګورئ دا پنځم درس و دا څلورم درس و دا دریم درس و دغسې دوستانو دا اول درس و فرض که اول دویم همدغسې تر شپږم درسه پورې ټول تاسو کوئ چې هلته وګورئ نن اووم درس ده او نن به دا ویډیو هلته ورجګوم انشاءالله ښه ورځو دوستانو درس شروع کوو عنوان و was tue ich in meinem Zimmer was tue ich in meinem Zimmer اوس ټکی په ټکی ورته معنا کوم was څه شی tue کومه ich زه in په meinem زما Zimmer اتاق کې was tue ich in meinem Zimmer زه په خپل کوټه کې یا اتاق کې څه کارونه ترسره کوم ښه متوجه اوسئ اول په زړه پورې لغت چې یعنې اتاق کې اول شی کوي سړی خو کینی sitzen چې دا اول لغت څه دی sitzen مننه لایکونه کوشش کوئ چې لیکئ در سره د ویډیو لاندې کمنټو کې دا ولیکئ چې زه پوه سم دغه تکړه شاګرد یا دغه تکړه ورور لیکل کوي او ما تشویقوي چې زه نور هم درس ورکړم یا sitzen چې ته وایي کېناستل ورته وایي کېناستل ته چې وایي sitzen اول لغات یاد کړئ چې کله لغات یاد کړو اوس به دا لغات sitzen راخلو په وړه جمله کې به استفاده کوو لکه اوس وایي چې زه ناست یم اوس زه تا نه پوښتنه کوم was machst du ته څه شی کوې ته ورته ich sitze زه ناست یم ich زه sitze ناست یم ولې د فعل په آخر کې ای راغی ځکه دا خو sitzen ده ان له منځه ځي د ich سره بیا در تکراروم د ich سره د فعل په آخر کې ان له منځه ځي ای راځي ich sitze زه ناست یم د ich سره ته نه ich sitze زه ناست یم اوس دا جمله تکمیلوو جمله په چی تکمیلیږي په داتیو او اکوزیټیو کې نتیو باندې دا خو جمله د جمله که څوک ورته جمله چی نه تشکیلیږي په جرمن ته جمله چې کله ضمیر هغه ولري سوبجیکت ولري کنه سوبجیکت صحیح ده او بل چې ولري فعل ولري چې کله ضمیر او فعل ولري دا جمله سوه خو چې دا تکمیلیږي به څنګه فرض که اوس وایم ich sitze auf dem Stuhl زه ناست یم auf dem Stuhl په چوکۍ باندې ګورئ دلته جمله تکمیل شو خو په کوم حالت کې په داتیو کې دوستانو دا وروسته دا درسونه راځي خو تاسو دا داتیو نوم سره اکوزیټیو نوم سره ګینیټیو نوم سره بلد شئ اوس دا جمله تکمیله شوه دا اصل کې دا هم یو جمله ده دغه ځای کې چې نقطه ورکړې خو اوس تکمیله شوه په چی باندې په کازوس باندې په داتیو باندې اوس auf چې ده auf dem Stuhl دلته داتیو صحیح auf dem Stuhl زه پر چوکۍ باندې ناست یم sitzt یاد که لغت یاد که اوس لغت دی په جمله کې استفاده که ich sitze زه ناست یم auf dem Stuhl په چوکۍ باندې چیرته په چوکۍ باندې اوس ورسو دوستانو یو بل لغت د موږ د دغه عنوان لاندې چې زه په خپل کوټه کې څه کارونه ترسره کوم یو بل لغت چې اتاق کې په درد خوړل کېږي څه شی دغه denken ته چې اتاق کې ناست حتما فکر کوي فکر ته څه وایي denken وایي دوستانو فکر کولو ته وایي څه ته وایي
فکر کول. فکر کول ته څه وایي؟ denken. اوس denken کې یو جمله جوړو. denken کې یو جمله جوړو. ښه متوجه اوسئ. ich denke زه فکر کوم. ich denke دا هم یو جمله ده. دا اوس لنډه جمله ده. اوس غواړو چې مکمله جمله جوړه کړو، هغه هم جوړو. ich denke زه فکر کوم. زه denke فکر کوم. ګوره denken په denke واوښته، لکه اول کې تشریح کړه، دا هماغسې ای راغی، ان له منځه راغی. ich denke زه فکر کوم. اوس وایه چې زه فکر کوم، زه په خپل آینده فکر کوم. زه چې کله اطاق کې یم، زه په خپل آینده فکر کوم. څه رقم وایي؟ ich denke زه فکر کوم an په meine Zukunft په خپل آینده باندې فکر کوم. اوس زه تا نه پوښتنه کوم، میناناک هلک دلته یو هلک ده، نوم یې میناناک ده، ښه هلک ده، تکړه، درسره فالو یې کوي. اوس فرض که دا زه دې نه پوښتنه کوم، was machst du in deinem Zimmer؟ هغه وایي ich denke زه فکر کوم an meine Zukunft په خپل آینده باندې فکر کوم. ich denke an meine Zukunft. که یو څوک درته وایي دا ان څه دی، ته به ورته دا پروپوزیسیون ده دلته د څه شي؟ د denken. د denken پروپوزیسیون څه ده؟ an ده. ich denke an زه فکر کوم په meine Zukunft په خپل آینده. آینده ته څه وایي؟ راتلونکي ته څه وایي؟ Zukunft. دا څت ده که نه؟ Zukunft. ich denke an meine Zukunft. زه فکر کوم په خپل آینده باندې. ich denke an meine Zukunft. زه په خپل آینده باندې فکر کوم. اوس دوستانو ورځو یو بل لغت چې اطاق کې ډېر په درد خوړل کېږي، هغه به چې reden یا غیدن خبرې کول. صحیح ده؟ خبرې کول ته چې وایي غیدن یا reden خبرې کول ته. دا ټول ولیکئ reden. غین تلفظ کې کار تلفظ مشکل نشته. غیدن وایي خبرې کول ته وایي. اوس که متوجه سئ، ich rede زه خبرې کوم. ich rede زه خبرې کوم. اوس چې دا جمله کې استفاده کوو سره رقم وایو، یعنی دا مکمله جمله ich rede زه خبرې کوم. چا سره؟ mit سره dem Freund ملګري. بیا تکراروم، زه rede خبرې کوم mit سره dem Freund ملګري. یعنی دا مې تحت لفظي معنا وکوله. دې معنا دا ده زه ملګري سره خبرې کوم. ich rede mit dem Freund. ان زه ملګري سره خبرې کوم. زه تاته ته څه شی کوي؟ was machst du؟ ته راته وایي ich rede زه خبرې کوم mit dem Freund ملګري سره. ښه، اوس ورته دوستانو بل لغت ته چې اطاق کې ډېر په درد خوړل کېږي، یعنې موږ د درس عنوان زه په خپل کوټه کې څه کارونه ترسره لیزن. ته مطالعه کوې. لیزن چې ته وایي مطالعه کول. لیزن مطالعه کول. مطالعه کول ته چې وایي لیزن. ټولو لیکي لیزن. اوس لیزن ته یو جمله جوړو. ich lese زه مطالعه کوم. ښه، ته مطالعه کوې. څه شی مطالعه کوې؟ مکمله جمله راته وایه. دا جمله صحیح ده دوستانو. اوس لږ غټوم دا جمله. ich lese زه مطالعه کوم ein Buch. یا زه مطالعه کول یا لوستلو ته څه وایي؟ لیزن وایي. ich lese زه لولم یا زه مطالعه کوم ein Buch یو کتاب. یعنی ein Buch چې راغی دلته ein څه شی ده؟ دلته ein معنا یو، لیکن دې معنا نامعلوم ارتیکل، یو معلوم ارتیکل ده. اوس که چیرته دا کتاب معلوم بیا څه وایي؟ ich lese زه مطالعه کوم das Buch دغه کتاب. ځکه das دی ویلې ځکه چې معلوم سو. معلوم ارتیکل ته das راځي، خو دلته نامعلوم ده. ein Buch دا نامعلوم ارتیکل ده، یو کتاب. یعنی زه لولم یو کتاب. دې معنا ده زه یو کتاب لولم. ich lese ein Buch. بل دوستانو بل لغت چې اطاق کې ډېر په درد خوړل کېږي ایسن خوړل ته وایي. ایسن خوړل. ich esse زه خورم. ایسن چې ته وایي خوړل. ich esse زه خورم. ich esse das Brot وایي زه ډوډۍ خورم. دا ډوډۍ څه وایي؟ Brot وایي. دا ich esse das Brot وچ ډوډۍ ته das Brot وایي. ich esse das Brot زه ډوډۍ خورم. زه esse خورم das Brot ډوډۍ. ich esse das Brot. اوس تاسو لاس کې وچه ډوډۍ نیولې خورې، زه تاته وایم was machst du؟ ته وایي ich esse das Brot. یعنې معلومه ده. صحیح ده چې ډوډۍ معلومه. ich esse das Brot. اوس دوستان بل چې lernen زده کول.
ته اوس څه شی کوې زه تا ته وایم که نه ته خو تا نه اوس ټول سیستم ګډوډ شو ته ورته ich lerne زه زده کومه حاضرتان ته خو زده کوې was lernst du ته چی زده کوې ته وایې ich lerne زه زده کوم زه ورته وایم was lernst du ته وایې ich lerne Deutsch زه د جرمني ژبه زده کوم زه lerne زده کوم Deutsch جرمني ژبه ich lerne Deutsch زه د جرمني ژبه زده کوم نقطه ږدي اخر کې ich lerne Deutsch زه جرمني ژبه زده کوم ich lerne Deutsch زه جرمني ژبه زده کوم اوس دوستانو بل ته ورځو بل لغت چې دا ډیر مهم د اتاق په در خو trinken څښل یعنې ته چې اتاق کې حتما اوبه به څښې یا به شربت څښې که نه څښلو ته څه وایي trinken تکرار یې کوي دا لیکل یاد کړئ دا په ای باندې راځي ښه trinken ښه دوج کې دې ته ای وایي په انګلیسي کې ورته آی وایي که نه trinken صحیح ده trinken څښل اوس څنګه وایي چې زه څښم ich trinke زه څښم ich trinke زه څښم ich trinke زه څښم چی شی څښې ich trinke den Saft زه جوس څښم زه trinke څښم den Saft جوس der Saft چې شته واوښتل ته اکوزیټیو کې den Saft ته واوښته نو لږ لږ دا نومونه د داټیو اکوزیټیو اوس ځان اشنا کړي چې کله بیا زه له خیر هغه درس کوم چې ورسره عادي اوسېږئ ich trinke den Saft زه جوس څښم ich trinke زه څښم den Saft جوس der Saft چې شته واوښته den ته واوښته den دلته چې ده ارټیکل ده په اکوزیټیو کې ich trinke den Saft زه څښم جوس زه جوس څښم آفرین ته بل اتاق کې بل شی کې ته چې ده اورې چی شی اورې اورېدل ته څه وایي hören چې ته وایي hören اورېدل hören او املاوت باندې به یې لیکي ښه hören اورېدل یا غوږ نیولو ته څه وایي hören وایي اوس ته وایي چې ich höre زه اورم یا زه غوږ نیسم ته اوس وایي چې زه قرآن کریم اورم څه رقم وایي چې زه قرآن کریم اورم ich höre زه اورم der heilige Koran heilige وایي مقدس ته وایي که نه ich höre der heilige Koran زه قرآن کریم اورم زرتم was hörst du ته چی اورې ته وایي ich höre زه اورم der heilige Koran قرآن کریم اورم ګورې څومره مهم لغات و جمله وه که نه ته یو چا ته وایي چې زه قرآن کریم اورم څه رقم وایي ich höre der heilige Koran زه قرآن کریم اورم اوس دوستان ورځو دې پسې یو بل ډېر مهم لغت ده لیګن پرېوتل یو ملګری ده یا یو نفر ده چې ستړی سي بیا په کټ کې پرېوځي خو ویده کېږي نه پرېوتلو ته څه وایي لیګن ټول ولیکئ لیګن چې ته وایي پرېوتلو ته وایي پرېوتلو ته څه وایي لیګن پرېوتل ته څه وایي لیګن اوس څنګه وایي چې زه پروت یم ویده نه یم خو پروت یم ich lege زه 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 پروت یم څنګه وایي چې زه په کټ پروت یم ich lege auf dem Bett ich lege auf dem Bett زه lege پروت چی شي باندې auf dem Bett auf په dem Bett کټ باندې ich زه lege پروت یم auf په dem Bett کټ باندې ich lege auf dem Bett زه په کټ پروت یم خو ویده نه یم پروت یم ته نه پروت یم ja ich lege auf dem Bett زه په کټ پروت یم ich lege auf dem Bett زه په کټ پروت یم بل دوستانو پوتسن ته طاقت من پاکول ته څه وایي پوتسن چې ته وایي پاکول دوستانو کوشش وکړئ چې دا درس خلکو سره شریک کړئ چې هغوی هم جرمني ژبه زده کړي ګټه خو به ورته ورسي یا زړه خو به یې دعا وکړئ در سره شریک کړئ دوستانو دا لایف در سره فالو کړئ مننه پوتسن چې ته وایي پاکولو ته وایي پوتسن پاکول ته څه وایي پوتسن پاکول څنګه وایي چې زه پاکوم ich putze زه پاکوم ich putze زه پاکوم ich putze زه پاکوم ich putze زه پاکوم چی شی پاکوي ich putze das Zimmer زه چاته زه اتاق پاکوم څه رقم ورته ich زه putze پاکوم das Zimmer اتاق دغه اتاق
زه دا کوټه یا دا اتاق پاکوم څه رقم وایي ich putze das Zimmer زه اوس تا نه پوښتنه کوم چې ته څه شی کوې was machst du ته وایې چې زه اتاق پاکوم ich putze das Zimmer څومره ښایسته جمله ده په جرمني ژبه کې چې زه دا اتاق پاکوم ich putze das Zimmer زه دغه اتاق پاکوم ich putze das Zimmer زه دغه اتاق پاکوم ich putze das Zimmer اوس دوستانو ورځو یو بل ډېر په زړه پورې او مهم لغات دی بیتن لمونځ کولو ته وایي دا ډېر دوستان وایي چې دغه بیتن لیکل باندې نه پوهېږم خو پوهېږم بیتن لمونځ ته وایي خو په لیکلو یې نه پوهېږم بس دوستان وایي دا لیکل دي بیتن وایي لمونځ کولو ته چې وایي بیتن بیتن لمونځ کول یا دعا کول ته چې وایي بیتن صحیح ده دعا ته هم وایي بیتن بیتن لمونځ کول یا دعا کول بیتن صحیح ده اوس ورته دوستانو څنګه وایي چې زه لمونځ کوم ich bete زه لمونځ کوم زه اوس تا ته زنګ وهم تا ته وایم هالو was machst du ته څه شی کوې ته ورته entschuldigung ich bete زه لمونځ کوم ich bete زه لمونځ کوم لمونځ کوم زه مسلمان یم ich bin muslim ich bete زه لمونځ کوم ich bete زه لمونځ کوم ګورئ ما درته ویل هر کله چې یو فعل په وړو کې حرف لیکئ په غټې مه لیکئ ځکه دا فعل ده ich bete زه لمونځ کوم آخر کې نقطه دی بل دوستانو شلافن اوس دوستانو اخرنی لغت دی د درس اخرنی لغت دی شلافن ویده کېدل وخت چې تا مونځ وکړو قرآن دې ولوسته جرمني ژبه دې زده کړله اوبه دې وڅښلې جوس دې وڅښه آخر کې چې کوې شلافن ویده کېږي که نه شلافن وایي ویده کېدل خوب کول ته چې وایي شلافن ویده کېدل schlafen ویده کېدل ښه schlafen ویده کېدل ته وایي اوس وایي چې ich schlafe زه ویده کېږم اوس څنګه وایي چې زه په کټ کې ویده کېږم ich schlafe زه ویده کېږم im bett په کټ کې ich schlafe im bett زه ویده کېږم په کټ کې یعنې زه په کټ کې ویده کېږم څه رقم وایي ich زه schlafe ویده کېږم im bett په کټ کې شلاف ام بیت اوس یو جمله چې ډېر دوستان دې کې غلطیږي چې اول جرمني ژبه زده کوي څنګه وایي چې زه تشناب ته ځم ich gehe زه ځمه auf die Toilette یعنې تشناب ته ځمه دلته auf راځي ځکه چې ګرامر دا صحیح ده auf ان به نه وایي auf به وایي صحیح ده ich gehe auf die Toilette زه تشناب ته ځم ich gehe auf die Toilette دوستانو دا جمله ډیره مهمه ده ځکه تاسو صنف کې ناست یو د استاد ته وایي darf ich auf die Toilette gehen اجازه ده چې زه تشناب ته لاړ شم darf ich auf die Toilette gehen دا بیا نورو درسو کې درته وایم خو صرف دا یاد کړئ چې یو چا ته وایي چې تشناب څه رقم وایي ich gehe auf die Toilette ان به نه وایي auf به وایي ich gehe auf die Toilette دا دوستانو زمونږ ویډیو کوشش کوي دا ویډیو ټولو دوستانو سره شریک کړئ نو موږ درته دعا کوو چې یاد یې کړئ ومن الله توفیق